خو اسراف دې نه کوي. ډېر ښه. محترم مولوي صاحب یو بل پوښتنه کړې وایي حاجي ته پوره وایي موږ دلته مقیم خلک یو، موږ دلته خو چې ورځو په 28 او په 29 باندې ورځو، نو موږ څنګه دي؟ موږ خو 5 ورځې بیا نه پوره کېږي. نو 5 ورځې حاجي لپاره پکار دي چې کله چې حاجي ورځي هغه د حج فرضي مراسم خو چې یو عرفات ده، بل فرضي طواف ده او احرام خو په اول سر کې دغه درې فرض دي. حاجي کولی شي چې په ورځ د 8 د ذوالحجې هلته ورسېږي، منا ته ځي، عرفات ته ځي، په سبا ورځې مزدلفې ته ځي، فرضي طواف په اوله ورځ د اختر کوي، او دومه او درېمه شیطانان به ولې دا ترک د واجبو به نه کوي. که ترک د واجبو وکړي نو په هره ورځ باندې په ده باندې یو پسه لازمیږي. نو دغه کولی شي چې په 4-5 ورځو کې د خپل مراسم تکمیل کړي. مننه. محترم یو بل اړیکه نیولې پوښتنه کړې وایي حاجي چې مینا ته ورسېږي نو تاسو چې لمونځ به کوي، نو دا لمونځ به دا خلک مسافرانه کوي که مقیم وي؟ اوله دا خبره ما دوه تکرار کړه. بیا هم هغه 20 ورځ د ذوالقعدې باندې که حاجي ورسېد مکې معظمې ته، دغه سړی مقیم بللی کېږي. که 40 دی مسافر بللی کېږي. نو که چیرې امام د ده مقیم و، دی په تابعیت د امام لمونځ پوره کوي. که امام مسافر و نو دی هم مسافر دی، لمونځ به مسافرانه کوي. نو هغه ورو پوښتنه چې کړې یو پوښتنه خو ځواب شوله، د شیطان د ویشتلو خبره کړې. خو نو یو ورو پوښتنه کړې له هرات نه وایي هلته که امام مقیم وي نو سړی به په هغه پسې د اقامت نیت کوي، که مسافر وي نو بیا؟ نو که چیرې امام مقیم وي او دا سړی مسافر وي نو د مسافرو المونځ بالعموم هم په سفر کې همدلته هغه یوه طریقه نیت ده چې یو مسافر په مقیم امام پسې کله چې نیت کوي داسې نیت به کوي چې نیت کوم فرضي المونځ د دې ماسپښین یا مازدیګر یا ماخوستن 2 او 4 به نه یادوي، نیت کوم فرضي لمونځ د دې ماسپښین په مسافرانه په دې امام پسې کوم. 2 ټکي ډېرو ته مهم ده. نیت کوم فرضي مسافرانه لمونځ د دې ماسپښین په دې امام پسې کوم، یا ماسپښین یا مازدیګر یا ماخوستن، چې دې کې هغه د مسافرانه ټکی به هم یادوي او هغه عدد د رکعتونه به هم نه یادوي، ځکه چې دی مسافر ده، په مسافر 2 لازم دي او دی 4 کوي. نو که چیرې 2 یاد کړو خو په امام پسې 4 وکړه، له خبرې سره د ده هغه صدق رانغی. او که چیرې 4 یاد کړه په مسافر 2 لازم دي او د 4 یاد کړه، نو دی به مطلق وایي چې نیت کوم فرض مسافرانه لمونځ د دې ماسپښین په دې امام پسې کوم. په همدې طریقه باندې د ده لمونځ صحیح ده. ډېر محترم مولوي صاحب مننه درنه کوو. نو حبیب الرحمن صاحب له دوبۍ نه اړیکې نیولې، هغه چې یو څوک چې شګې له ځان سره اخلي نو دا به په ښي لاس کې وړي که په چپ لاس کې، او بل دا ده چې ویشتل به په چپ لاس کې که په ښي لاس به کور ودان. رښتیا هم چې سوال د خلکو ته پیدا کېږي. نو شګې چې ټولې کړي، شګې به له ځانه سره اول به مینځي او پاک به یې نیسي. نو که یې په چپ کې وړي که یې په راسته لاس کې وړي، کله چې دی شیطان ته ورنږدې کېږي شګې به دی 7 دانې راټولوي، په چپ لاس کې به یې نیسي، داسې به یې په موټي کې نیسي. یوه به راغلي که چیرې د ده دا راسته لاس روغ وي، جوړ وي، یو به په راسته لاس اخلي، او ولې به چپ لاس به یې طرف د قبلې ته وي او راسته لاس به یې په طرف د چې له شیطانانو ته روان د مینا ته وي. راسته لاس به یې د مینا په طرف وي او چپ به یې د قبلې په طرف وي، داسې به ورته ولاړي او یو شګه به را اخلي او بسم الله الله اکبر به شیطان به ولي. نو درنو عزتمنو قدرمنو لیدونکو، تاسو پوښتنې هم را سره خلاصې شولې، هم دومره درانه قدرمن اورېدونکي مو لرل چې را سره اړیکې نیولې وې. نو وخت موږ شاید چې اړیکه ځکه نه وي اخیستې چې د مولوي صاحب د خبرو په جریان کې قطع کېدلو، نو په دې خاطر مو ښه وبلله تر څو د مولوي صاحب محترم خبرې واورېدل شي، او هغه حجاج کرام چې سږکال خدای جل جلاله غوښتي دي، د خدای مېلمانه دي، الله دې سر له اوسه د هغوی ټولې سعی او د نیتونه هر څه عملونه قبول او منظور کړي، او د هغوی دعاګانې چې د نورو خلکو ته کوي او ټول امت مسلمه ته کوي هم الله دې منظور کړي. خدای جل دې وطن ته د رحمت په نظر باندې وګوري، او د دوی د ستړیاو، تکلیفونو، زحمتونو، عبادتونه او اوښکې چې هلته تویوي او ژاړي هلته، خدای دې د هغوی له برکته په دې وطن او په دې مظلوم ولسونو باندې مهرباني وکړي، او الله جل جلاله چې په څه خفه شوی خدای جل دې عفو وکړي، او الله جل دې د دې امت، د دې ولس او د دې وطن په خلکو په ګناهونو باندې عفو قلم راکش کړي، او الله جل دې موږ د حاجیانو حجونه قبول کړي،
او د څوک چې سخا کوي صدقه ورکوي د هغوی د الله جل سخا قبوله کړي. څوک چې غریبان مسکینان مظلومان وي مریضان وي هغوی ته د الله شفا ورکړي او غریبانو ته د الله صبر ورکړي او د هغوی د هم الله د دنیا او آخرت ستونزې ورحل کړي. موږ تاسې ټول خدای د بیت الله شریف زیارت را نصیب کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې روضې ته د الله جل جلاله موږ تاسې هم بوځي. محترم مولوي صاحب له تا نه هم نړۍ مننه کوو چې بیا دې هم زموږ دعوت ومانه او درانه قدرمن لیدونکي به هم انشاءالله تعالی خوشحاله شوي وي. درنو عزتمنو لیدونکو له تاسو نه هم ټولو نه مننه، هغه چا چې اړیکې نیولي، هغه چا چې هڅې کړي نه به یې توانېدلي، او هغه خویندې ورونو میرمنې او ماشومان چې زموږ خپرونه یې لیدلې ده، له ټولو نه مننه کوو. د پښتو تاسو اجازه وي د یوه پوښتنه زه د لیدونکو نه کوم، خصوصا حاجي صاحبانو نه، چې د حاجي صاحبانو دعاګانې هر چېرې قبلېږي، خو ډېره مهمه دعا د باچا په حق کې د دوی کې چې الله پاک دې د موږ باچا ته د عدالت توفیق ورکړي یا د عادل باچا راته وټاکي. امین. نو درنو قدرمنو لیدونکو د پښتو تلویزیون له مشرتابو او د تخنیکي ټیم له ټولو ملګرو نه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه پورې له موږ سره خپله سعی یې وکړله او د موږ د تاسو په منځ کې چې کوم حجابونه او پردې وي هغه یې لرې کړلې، موږ یې له تاسو سره وصل کړلو، تاسو یې له موږ سره وصل کړئ. الله یې ټولو ته اجرونه ورکړي. مولوي صاحب نه هم مننه کوو، خدای دوی په عمر کې برکاتونه نازل کړي او موږ دوی ټول دی خدای جل جلاله بیا هم حج مبارک ته بوځي. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جانان رښتاري دلای سلام می هر سحر ورته کولای ګمبد جانان رښتاري دلای ارمان په مدینه کې اوسېدلای ګمبد جانان رښتاري دلای سلام می هر سحر ورته کولای ګمبد جانان رښتاري دلای ارمان لرم پزړه د یار د خاورې زما غریب بکلا نارواوري خدمت کې می خلی را بهیدلای ګمبد د جانان رښتاري دلای ارمان په مدینه کې اوسېدلای ګمبد د جانان رښتاري دلای سلام می هر سحر ورته کولای ګمبد د جانان رښتاري دلای خادم وای مدینه کې د ګلانو ساتونکی د خرما د نهالانو زما د زړه په وینو بیدلای ګمبد د جانان رښتاري دلای زما د زړه په وینو بیدلای ګمبد د جانان رښتاري دلای ارمان په مدینه کې اوسېدلای ګمبد د جانان رښتاري دلای سلام می هر سحر ورته کولای ګمبد د جانان رښتاري دلای د یار دروزې دنګه میناره ده ترې زر شمه په زړه مینې ویشته ده نظر می هره ورځ پرې لګېدلی ګمبد د جانان رښتاري دلای ارمان په مدینه کې اوسېدلی ګمبد د جانان رښتاري دلای سلام می هر سحر ورته کولای ګمبد د جانان رښتاري دلای چې کله می خاطر باندې ورېږي ناري ناري لوګي می لزخېږي لمینې نامې می نازېږي دلای ګمبد د جانان رښتاري دلای ارمان په مدینه کې اوسېدلی ګمبد د جانان رښتاري دلای سلام می هر سحر ورته کولای ګمبد د جانان رښتاري دلای
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو ته د خوشحاله او سوکاله ژوند په هیله بلنه درکوم د دې مهال وروستیو خبرونو ته بیان د احمد فایق مومند.